والوطن جوړو لنړۍ سره سیال والوطن جوړو لنړۍ سره سیال نور سمسور بيکړو نور سمسور بيکړو د جنت په مثال د جنت په مثال والوطن جوړو لنړۍ سره سیال خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال باندې طيب یا ممتړل دملا باندې طيب یا ممتړل دملا اوس خدمات کوو اوس خدمات کوو وحدت او کمال والوطن جوړو لنړۍ سره سیال خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال نور سمسور بيکړو نور سمسور بيکړو د جنت په مثال د جنت په مثال والوطن جوړو لنړۍ سره سیال خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال ټول یووالي تجمند هیواد وطن ټول یووالي تجمند هیواد وطن نور نفاق ختموي نور نفاق ختموي د حریات جمال والوطن جوړو لنړۍ سره سیال خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال نور سمسور بيکړو نور سمسور بيکړو د جنت په مثال د جنت په مثال والوطن جوړو لنړۍ سره سیال خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال نمنې هیڅ يرغل دا هیواد معطل نمنې هیڅ يرغل دا هیواد معطل نپرېږدي پر حریم نپرېږدي پر حریم پر حریم د والوطن جوړو لنړۍ سره سیال خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال نور سمسور بيکړو نور سمسور بيکړو د جنت په مثال د جنت په مثال والوطن جوړو لنړۍ سره سیال خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال نور لغم بس اخلاص تات یو په اخلاص نور لغم بس اخلاص تات یو په اخلاص ولاړیو دلاړیو ولاړیو او اسماعیل والے د ګمبیر ته بل ورته چې شي او د خپل دا چې پروګرام کو تر دې ځای راورسو ګرمي ده او غونډه نور نوټ کو او خبرې هونې زیاتې کوم نه زیاتوم ځکه چې مشران ناس هر یو خپل کار لري د غونډې عمومي او نمره او دریم نمره د اعلانو د دې څخه وروسته بیا د سالار افغان خصوصي ښوونځي اداري سټاف لخوا زموږ د ښوونیزې اکاډمۍ لپاره یو څو میډالونه یا ګفټونه په نظر کې نیول شوي دي نو میک چارې بیا هغوی ته سپارم نو د رسا ښوونځي اکاډمۍ د میاشتنۍ ازموینې عمومي او نمره به څوک وي ستاسو په نظر باندې ګورئ دغه سرټیفیکټ چې تاسو ته درکړل شوي دي دا کوم ساینلیکونه دا ګوره خراب نه کوي ښه دا به ډېر په احتیاط سره ساتئ دغه یو میډال تاسو ته درکړل شوی دا ګوره ډېر غټ قیمت لري اختر محمد سید احمد او تشویق
دا ورته د خپل استاد لپاره برابر شوی دی تشویق یې کوي شمس لیک نوباشا کټپای د میشنې ازموینې عمومي اولونه عباد الله ولري نجیب الله 9.9 ویډیو ماشاءالله ډېر قرب یکړو د جنت په مثال خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال خپل وطن ډیر تفاوت شته په انسان کې د معنا په لحاظ وړه مشغول دي ځنې ځان ځنې جهان جوړوي د وطن چینل درنو لیدونکو السلام علیکم هیله د چروغ او جوړ بیاست دا ځل موږ راغلی یو د رسا ښوونیزه اکاډمۍ ته دلته د دغه اکاډمي مؤسس له موږ سره ولاړ دی غواړو چې له ده سره خبرې وکړو د په خپله ژبه ځان ته معرفي کړي همدغه شان له هغه سرڅنګ نننۍ غونډه چې شپه هکله وه دغه په هکله به تاسو ته معلومات درکړي مهرباني سلامونه احترامات او پرزوینې د وطن یوټیوب چینل ټولو کارکونکو ته خوښ آباد او سوکاله اوسئ اسرار رسا یم د ننګرهار ولایت بهسود ولسوالۍ اوسیدونکی او د رسا ښوونځي اکاډمۍ مؤسس مدیر ډېره مننه سلامت اوسئ نننۍ غونډې په هکله که ووایه واقعا غونډه چې وه موږ پلان داسې نه و چې غونډه به ډېره اوږده شي خو میلمانه راغلي وو یو په زړه پورې او دلچسپه غونډه وه ستاسو په شتون کې هم د وطن یوټیوب چینل کارکونکي هم راغلي او خپل هڅې وکړي زموږ سره په نننۍ غونډه کې نو د مکاتبو مدیران او داسې نور هم دوی راغلي وو نو خوشحاله آباد او سوکاله اوسئ موږ سره هم په دغه غونډه کې ګډون وکړ سلامت اوسئ لکه څرنګه چې د غونډې ګډونوال یو موږ غونډه ولیدله د والدینو نشتون څه وجه وه علت یې څه و دا خو داسې ده چې بعضې مشخصې ورځې والدین پکې مصروفه وي د والدینو ګیله هم نه کوو ځکه اکثریت والدین غریب کاره دي دوی خپلو کارونو ته ځي او زموږ غونډه په مازدیګر کې وه نو ممکن دوی مصروفه وي او دغه غونډې ته رسیدګي ونه کړه سلامت اوسئ خوشحاله اوسئ څونه وخت کېږي چې د اکاډمي مو جوړه کړې ده اوس څومره تعداد شاګردان لري او نور جزئیات که شریک کړئ چې اول نمره څوک دوه نمره څوک د هغې په هکله تقریبا 2023 کال کې موږ د دغه افتتاح وکړه د رسا ښوونځي اکاډمۍ نو د هغې څخه وروسته بیا موږ په دغه سټارټ کې موقعیت یو ځای کې اوس مو دغه ځای ته رانتقال کړې ده د کمپلیسي تر څنګ ده نو د 160 تقریبا اویاو شاوخوا شاګردان موږ لرو ځکه زموږ تقریبا یو کال کېږي دا د نو تر څنګ وي نو ورځ تر بلې اډمیشن کېږي ځکه موږ خدمات په لوړ کیفیت سره کوو ځکه زموږ فیسونه ټیټ دي زموږ شعار هم دا ده چې موږ تجارت نه بلکې خدمت کوو دغه ځورېدلې او فقیر ولس ته مننه خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ تاسو هم آباد اوسئ چې دلته مو تشریف راوړی و رب مو تاند آباد او سوکاله لره Ehsan Allah Qureshi because he is the leader of Watan channel. Subscribe Watan channel and share it. Thank you. د رسا اکاډمۍ نتایج غونډې یو له ګډونوالو څخه قدرمن مدیر صاحب د سالار افغان لیسې مدیر محترم نسیم الله نسیم له موږ سره ولاړ دی غواړو د څخه د دغه غونډې هکله څو خبرې وکړي چې څه یې ترلاسه کړ څه یې ولیدل مهرباني مدیر صاحب محترم په لومړي قدم کې سلامونه تاسو ته د رسا ښوونیزه اکاډمۍ محترم رئیس صاحب ډاکټر صاحب اسرار الله رسا او استادان او ګلان سلامونه مې ومنئ نیکې هیلې واقعا چې ډېر په زړه پورې کار یې کړی او ډېر خدمت یې کړی او الله تعالی دې دغسې توفیق ورکړي د خدمت یا نتایج غونډه نه وه دا د آینده نسلونو یو دیدلوری نتایج غونډې دا معنی چې دغلته خلاص نه دوی په دې کې خپل آینده ګوري او دوی د تشویق دپاره چې دوی آینده ډېره ښه شي د هغې په خاطر دا غونډه وه بل د رسا ښوونیزه اکاډمۍ یعنې که موږ وګورو په ډېرو کمو امکاناتو باندې ډېره غټه غونډه او ډېر غټ څه یې کړي د شاګردانو لپاره او نړۍ مننه د ډاکټر صاحب نه په دې چې دا داسې یو خدمت دی د وطن د بیا رغونې دپاره کار دی دا وس او توفیق الله تعالی چاته نه ورکوي دا وس صرف هغې با اخلاصه خلص او دیانتداره خلکو ته الله تعالی ورکوي ځینې کسان ونازول د کوم احساس له مخې موږ ونازول واقعا چې ګټه ډېر کوچنی ګلالي او ډېر څه یې ویل خلک وایي چې نړیوالې ژبې ودي خو خلک وایي هغې کې یو انګلیسي ده چې دا مې انټرنیشنل ژبې باندې یادېږي ما چې وکتل هغه استعدادونه ما ویل چې واقعا ما په لیسه کې ډېر استعدادونه روزلي خو واقعا دلته هم څوک روزل شوي نو ما هغه خپل لیدلوری مې خپل شاګردان مې په نظر کې راتل او ډېر خوښېدم چې ډېر څه وکړم خو بدبختانه زه ډېر ناوخته خبر کړم غرمې خبر کړم چې زموږ 5 بجې داسې غونډه ده یعنې زما سره ډېر غوښتل چې دغه استادان مې نازولي ځکه دا د موږ او دوی ټول د یو معرف د چتر لاندې کار کوو دوی ته باید موږ داسې کارونه وکړو چې هغه دوی د آینده کې دوی ته یو یاداشت پاتې شي او دغه صحنې تېرېږي خو یاداشت نه هېرېږي غونډه کې کوم شی نه و ستاسې په نظر چې باید وایي غونډه کې ماشاءالله هر څه او الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي چې خلق الانسان ضعیفا
یعنی دا به زه نه یم چې د دوی پریښي و د دوی نه شاید پاتې شوي وو هغه کارونه چې یعنی نه وو شوي دې کې داسې وو چې بعضې داسې مشران وو چې یعنی د مشکلاتو په اساس راونه رسېدل بعضې د دوی د نشک امکاناتو په وجه چې دغه ځای دومره نشته باید دغه چم ګاونډ د خلکو سره دوی سره موافق او دوی سره لږ مرسته وکړي که دوی سره همکاري وکړي انشاءالله دغه اداره به ډېره زیاته پراخه شي نو دا دوی ګناه نه وه نه د دوی نیمګړتیا او د دې چم ولس نیمګړتیاوې ده چې دوی کنه دوی په کم امکاناتو کې ډېر څه وکړه مننه چې وخت مو مننه الله مجن دې ښه ده وباد اوسه یار یو تن د اسا ښوونیز اکاډمۍ د زده کوونکو څخه چې نن یې اول مرګي ترلاسه کړه او دغه سره خبرې کوو چې خپل تاثرات له موږ سره شریک السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د هر څه د مخه راغلو مېلمنو قدرمنو استادانو میر صاحبانو ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تر فاتحه نه هېرېدونکي د خوړه مې چې عبارت دی له سلام څخه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو علیکم السلام ورحمت الله نو تاسې 99.9 نمرې مو ترلاسه کړي دي او یا دا احساس مو درلوده چې دونه نمرې به ترلاسه کړئ د لپاره مو څه کړي دي څومره هلې ځلې مو کوششونه کړي ولا د مطالعه مې کوله تر هم د شپې ناست وم 11 پورې مطالعه وکړه 12 پورې مطالعه وکړه 12 نیمې پورې مطالعه وکړه نو کتاب بند کړ سهار مې چې راپاسېدم لمونځ مې وکړه بیا مطالعه ته کېناستم تر 7 بجو پورې 7 بجو نه بعد راغلم امتحان ته کېناستم تقریبا لازمي امتحان چې دی پارچه لږ وخت ډېر نیسي یو 2 نیم ساعته پارچې ونیول خو پارچې باندې زه ډېر باوري وم او په خپل وړتیا باندې پارچه حل کړه ما دا باور لرم په خپل ځان باندې چې زه کولی شم اول یا دویم مقام ترلاسه څه شوقي دي وي که نه څو فیصده نقل او واسطه کړی نقل خو زه بیخي نه کوم ځکه چې نقل دلته به نقل وکړې بل ځای کې به نقل وکړې بل ځای کې به څه کوې بل ځای کې به څه کوې او چې څه راته یاد وي بس هغه پارچه کې لیکم او نقل سره مې نه لګي ویل کېږي چې نقل به عقل کېږي څنګه و بس چې یو چا سره سوچ او فکر وي هغه باید نقل نه کوي چې چا سره سوچ او فکر نه نو هغه نقل کوي چې زه خالي پاس شم پاس کول مهم نه دي مهم یو څه یادول مهم دي چې یو څه ذهن کې تار څه کولی شي